رډې سترګې، په دره کې توره لړه خوره وه، لرې څه نه معلومېدل، اسمان وریځ وه، ځمکه لمده وه، یو څاڅکي د سیند په غاړه وړې وړې څپې جوړولې، د اوبو تاوونه په دره کې ورکېدل، سپینو وړو مرغیو په لویو تیږو لکۍ خورولې، د الوتونکو او سیند شور د درې چوپتیا ماتوله، د کورونو له بامونو لوګي پورته کېدل، یو سپي چې ژبه یې راباسلې وه د کلي له ماشومانو یې منډې وهلې، د لویو برجورۍ کلا دروازه وټکېده، هلک دروازه خلاصه کړه او سړي ته یې لاس ورکړ. له خبرو وروسته د یوې لویې کوټې په لور روان شول. د کوټې له دروازې ګڼ سپین ږیري چې سپینې او تورې لونګۍ پر سر وې راووتل او د یو چاغ سړي سره په خدای پامانۍ لګیا شول. دوی هم ورنږدې شول او له ټولو سره یې ستړي مشي وکړه. له کوټې راوتلي کسان روان شول. دی له چاغ سړي سره یوې لویې کوټې ته ننوت. په کوټه کې د چایو پیالې لا پر ځای پرتې وې. چاغ سړي وویل: نورجانه، پورته د بخارۍ څنګ ته راشه. نورجان وویل: نه ملک صاحب، هوا ګرمه ده، دومره یخ نشته. ملک هلک ته وویل: و هلکه، چای راوړه او دا بخارۍ ته لږ لرګي هم راوړه. هلک چې د پیلو په ټولولو بوخت و پورته شو او له کوټې ووت. ملک وویل: ښه نورجانه، کلي کور کې څه حال وه؟ نورجان څادر خلاص کړ. ویې ویل: ملک صاحب قراري وه، ټولو سلامونه کول. ملک وټوخېده. ویې ویل: وعلیکم سلام. ښه نو څنګه دې دومره ناوخته پیښه راوکړه؟ نورجان په لتۍ ووهلې، غاړه یې تازه کړه. ملک صاحب، مجبوریت وخت ناوخت نه ګوري، څه به یې اوږدوم، ګلمیر مې نه پرېږدي. بله ورځ یې زامنو زما زوی ته لار نیولې وه، خو ښه و چې هغه په بله لار ترې تللی وه. ملک توفدانۍ ورخواته کړه. تاسو ته خو ما 2 کاله مخکې وویل دا لانجه به در خلاصه کړم، خو تاسو ونه منله. نورجان پر سر خولۍ سمه کړه. بس ملک صاحب، هغلته پوه نه شوم، اوس یې راخلاصوه، هسې نه په نوره بدۍ سره ککړ شو. ملک وویل: سمه ده، زه به ګلمیر هم راوغواړم او دا موضوع به د قوم له شورا سره هم شریکه کړم. څو ورځې وروسته د ملک په حجره کې ګڼ سپین ږیري چې د شنو چایو پیالې یې مخې ته ایښې وې ناست وه. یو سپین ږیري چې د کوټې په بر سر کې ناست و او د نصیحت خبرې یې کولې، ګلمیر او نورجان هم یوې او بلې خواته ناست وه. سړي خبرې خلاصې کړې. ملک وویل: ورونو، ناوخته دی، اوس که مو خوښه وي چې دا پرېکړه بیان کړو. ټولو په یو غږ وویل: بیخي سمه ده ملک صاحب. ملک له واړه چرمي پوښ څخه عینکې راوباسلې او پر سترګو یې کړې. یو سپین کاغذ یې له ځمکې ورپورته کړ. ویې ویل: تاسو ته معلومه ده چې د نورجان او ګلمیر ترمنځ دښمنۍ ډېر وخت ونیو. نو اوس موږ په دې بریالي شو چې دا دښمني په دوستۍ بدله کړو. د ستونزې د ژور حل لپاره به نورجان دویمه لور د ګلمیر رور خدایداد ته په نکاح ورکوي. خلکو لاسونه پورته کړل او دعا یې وکړه. خلک سره وبوږنېدل. ګلمیر او نورجان یې له مټو ونیول. دواړه یې سره غاړه غړۍ کړل او د دوستۍ مبارکي یې ورکړه. ګڼ کسان له حجرې راووتل او د کورونو پر لور روان شول. 2 کسان چې له کوټې یو ځای راووتل او په خپل منځ کې خبرې کولې، یو وویل: سخت ظلم یې وکړ چې د نورجان پیغله لوري هغه عمر خوړلې ړانده ته ورکړه. بل وویل: څه ووایم، وایي چې بد ګرځي بد به پرځي. نورجان او 3 نور کسان یو سپین موټر ته وختل. موټر حرکت وکړ. دوی په موټر کې چوپ ناست وه. نورجان له ښیښې هغه ونو او بوټو ته کتل چې له موټر وروسته پاتې کېدل. موټروان موټر ګړندی چلاوه. څو شېبې وروسته موټر د یوې خړې کلا مخې ته ارنډ وکړ. د دروازې له خلاصېدو سره یو ځوان چې سور پکول او اوږدې څڼې او جګ سپین بوټي په پښو راښکاره شوه. ځوان ټولو ته لاس ورکړ، خو نورجان یې لاس ورپورې واهه. نور کسان له ځوان سره د کلا دروازې ترڅنګ کوټې ته ننوتل او نورجان کلا ته دننه شو. یو کوچني ماشوم چې په خاورو کې لوبې کولې، نورجان ته یې پام شو او غږ یې کړ: الالا راغی. د کور هر غړي ستړي مشي ورکوله. د به ورته په خیر اوسې ځواب ورکاوه. یوه کوټه چې دروازه یې خلاصه وه ورننوت. ګوري چې یوه زړه بوډۍ بخارۍ ته ناسته ده. هغې په ټوخي کې وویل: زویه ستړی مه شي. نورجان بالښت ته تکیه وکړه او ویې ویل: خواره مه شي، ګوره عادي تا بیا درمل نه دي خوړلي ځکه ټوخیږي. زړې ښځې چې په سینه کې شغاوه ویې ویل: زویه درمل پرېږده، اندېښنه مې وه. دا وویل چې نن جرګې څه پرېکړه وکړه. نورجان په کوټه کې ناستو ولاړو ماشومانو او ښځو ته وکتل او بیا یې د دروازې ترڅنګ ولاړې پیغلې ته وکتل. په ونه دنګه پیغله چې تور ګورګوتي ویښتان یې د مخ پر یو لوري پراته وه. په غټو بڼورو سترګو کې نورجان ته په ځیرې ځیرې کتل. نورجان سر ټیټ کړ. بوډۍ نیا بیا وویل: تا ته وایم. نورجان ځواب راکړه: څه وشول؟ نورجان له اوښکو ډکې سترګې راپورته کړې. په ژړندو کې غږ یې وویل: عادي جرګه وشوه. زما نازولې فریبا یې هغه زوړ ړانده ته ورکړه چې زما بدبخته زوی ړوند کړی وه.
په کوټه کې د ژړا چیغې شوې. د لوی ول ژړا سره کوچنیانو هم ژړل. نورجان زړې مور په غېږ کې ونیو. دواړو ښه وژړل. ناستې وې ځوانې مېرمنې په ژړا کې وویل تباشه مشرانو زما نازولې لور خو مو په تنور کې واچوله. څو شېبې وروسته ژړا او ښېراوې غلې شوې. ګوري چې هغه پیغله په خپل ځای کې نشته. نورجان غږ کړ فریبا و فریبا، خو چا ځواب ورنه کړ. له ځایه پورته شو. یوې نږدې کوټې ته یې ورمنډه کړه. دروازه یې ټېله کړه خو دروازه بنده وه. بیا یې وویل فریبا و فریبا. دروازه خلاصه کړه خو چا ځواب ورنه کړ. دروازه یې په لغته ووهله. دروازه خلاصه شوه. ګوري چې د فریبا پښې په هوا کې ځړېږي او رډې سترګې په چت کې نیولې دي.